ملګرو غزل در سره شریکوم په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. د غزل مطلب څه په دې ډول ده: زم ترخې اوبه راوړمه د انګورو مې، زم ترخې اوبه راوړمه د انګورو مې، اذیت پرې د جوسې وینځم ضرور مې. زلبلان د علامت د توربګنی دی، زلبلان د علامت د توربګنی دی، تریو تندی یعنی حجره کې د تربور مې. یو شاعر وی سر په دار سر په اوږو سه، یو شاعر وی سر په دار سر په اوږو سه، یو تلمیح ذهن ته راغی د منصور مې. فرښتې ګورې خاورین غوندې انسان یم، فرښتې ګورې خاورین غوندې انسان یم، خو له تا هم سوا زړه کې لرم نور مې. کارګر یم خو اوزار به ورته پلورم، کارګر یم خو اوزار به ورته پلورم، کوازې نه رالوېدلی یو مزدور مې. دوکانداره دا لرغونې سکې واخله، دوکانداره دا لرغونې سکې واخله، ژوند په څو دی او په کار یعنې ضرور مې. څه چې ګورم د ستا نښې نښانې دي، څه چې ګورم د ستا نښې نښانې دي، ستره خدایه ترې حس کړی یو انځور مې. چې اسرارو یې پردې نه پلو لر کړو، چې اسرارو یې پردې نه پلو لر کړو، بل و څوک خو و موسی د کوهي تور مې. وهمي وهم څه شیبره غوندې تبه، وهمي وهم څه شیبره غوندې تبه، چې دیره ده په شعور او لاشعور مې. مننه او مینه، خوشحاله اوسئ.